بسم الله الرحمن الرحیم د حاجت وظیفې د یوټیوب چینل مینوالو غتون ګرون او خويندو السلام علیکم. عزتمندو نن د یو نوې او خاص وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا وظیفه زموږ عزتمندو د حاجت پوره کېدو لپاره ده. الله رب العزت ته په خپل فضل او کرم سره ستاسو ټولو کتونکو حاجات شریعه د خپل خزانونو پوره کړي. څومره مسلمانان رونه مشکلاتو کې دي پریشانو کې دي الله رب العزت ته داغه ټولو مشکلات او پریشانی ختم کړي. زموږ عزتمندو نن چې کوم وظیفه ده د حاجت د لپاره ده او د زیارت پر ورځ باندې چې څوک ورته جمعرات هم وای او څوک ورته پنځشنبه هم وای. زموږ عزتمندو په دغه ورځ باندې د یعنی پنځشنبه په ورځ باندې زیارت پر ورځ باندې دا وظیفه کول دي او دا وظیفه د بسم الله الرحمن الرحیم وظیفه را یعنی د الله رب العزت د نوم عزتمندو کم کار چې د الله رب العزت په نوم باندې شروع شي یعنی په بسم الله سره وشي نو هغه کار چې کوم دی نو پوره کیږي او کم کار چې بغیر د بسم الله نو شي هغه لنډه بوچي وي. په دې وجه باندې سمې عزتمندو د بسم الله الرحمن الرحیم خاص او عظیم وظیفه چې کومه ده چې دې سره الله رب العزت تاسو ټولې پریشانې ختم کړي او تاسو ټول حاجات په پوره کړي دغه شانته تاسو مشکلات په الله رب العزت حل کړي. او هر یو وظیفه چې تاسو کوي زموږ عزتمندو اول اعتقاد ضروری دی چې تاسو عقیده په الله تعالی باندې برابر وي. کچري تاسو عقیده خطا وي نو بیا ډیر وظایف مو کې بیا به اثر نه کوي. او دغه شانتي زموږ عزتمندو د وظایف سره سره د الله رب العزت نه غوښتل ضروری دي. دا نه چې وظیفه دی وګړل او د وظیفې نه بعد د الله رب العزت نه دعا غواړي نه بس وظیفه مې کړې او کار به مې کیږي نو زموږ عزتمندو دا کارم خطا دی. وظیفه به کې ور سره به د الله رب العزت نه غواړي او صحیح اعتقاد سره به کوم دین وظیفه کې او د دین علاوه زموږ عزتمندو د وظیفې سره سره 15 وخته د مس پابندي ضروری ده. کته 15 وخته د مس پابندي نه کې او دغه شانتي به علما زګرځي او وې یار وظیفه به کوم او زما کار به کېږي نو زموږ عزتمندو د الله رب العزت خو خره کې شي چې وی کې دې شي چې وی نه کې او تعالی چې کوم دین څوک دا ګارانټي او ذمہواری نه درکې چې یار کې نه قبول بشي. په دې وجه باندې چې موږ د الله رب العزت د طرف نه اهمه فریضه ده دا ضروری دی پتا باندې یوازې چې کوم دی په وظیفه باندې کار نه کیږي. نو دغه شانتي زموږ عزتمندو 15 وخت اور سره د مس پابندي ضروری ده او د دین علاوه چې ستا په خېټه کې حرام هم نه وي کچر استا خوراک حرام اسکاک د حرام وي نو ګره بیا وظیفه اثر نه کوي. یو کس یو ورور چې کوم دی نو هغه بار دا خبره کوله چې یاره زه وظیفه کوم قبليږي نه وظیفه کوم قبليږي نه اج کله بیا پوره تحقیقات وکړي چې نو دغه بجلی دغلا وا او پاغه بجلی باندې موټر لګي او دغه شانتي د کوین اوبر وباسي نو چې یو سړی دغلا بجلی استعمالي دغه رڼا ته کینی او دغه شانتي دغه پکی ته کینی دغه نه فائدہ وجتای نو دا ټول حرام دي. نو دغه حرام سیز او بیا دام بعض خلک دا وای چې یاره مونږ را بجلی بلو او دغلای بلو د زمونږ د لپاره حلال ده او دغه شاندار زمونږ د لپاره جایز ده ځکه چې حکومت مونږ باندې ډیر ظلم کوي او ډیر زیاتې کوي. نو زموږ عزتمندو کو حکومت زیاتې کوي ظلم کوي نو یو ذات شته چې داغه به تاسو کی لیکن زج دا اغلا کوم نو دا اغلا زخه نه کوم د دې بم زمانه رب تاسو کوي نو دیتا حرام او ته حلال ویل دا د کفر خدشه ده. په دې وجه باندې ګناه ته ګناه ویل پکار دی چې کله تاسو د بجلی اغلا کوي اول خو تاسو له پکار داري چې ځان لا د دې مناسب تنظیم وکي او اغلا نه کوي او قبل پرز یو کس ته اغلا وکړه یا د مجبورې نه وکړه یا د مستې نه وکړه نو دی به دغه ته ګناه وای چې دا ما حرام کار وکړو او کچري ګناه ورته نه وای نو دی په کفر کې داخليږي او دغه شانتي قبل پرز مړ شونو هغه عقیده خراب را دغه شانتي کوم دین د دنیا نه ډیر په دغه حالت کې لاړ شي. الله رب العزت دې دار شر ایمانونو حفاظت وکي او بهر حال زما عزتمندو د غلا نه او دغه شانتي د حرام نه ورسره ځان ساتي نو بیا وظیفه کې نو طالبه فائدہ درکې. نو د زیارت پورز باندې زما عزتمندو د بسم الله الرحمن الرحیم وظیفه هغه په دې طریقه باندې کوي چې ساختي ټیم ساختي څه ته وای د سحر نرستو او د غرمې نمخ کې د درمیانه چې کوم وخت من زمانه کې سو کړه تر 4 شو خوي 10 بجې 9 بجې 9 بجې نغه شانته 9 بجې 8 بجې او د یو لسو بجو پورې نو زما عزتمندو بلکې یو لسنیم بجو پورې هم کیږي ک چریتا سودا وظیفه کول غواړي او 10 پاو کې او 10 نه بعد به زما عزتمندو 2 رکعات نفل کې 2 رکعات نفل زما عزتمندو بهتره تاسو د پاره داري چې تاسو په دې اول رکعات کې قل یا ایها الکافرون وای او لس پیری وای او دغه شانتی په دویم رکعات کې قل هو الله احد وای یعنی سورۃ الاخلاص یو لس پیری په اول رکعات کې قل یا ایها الکافرون لس پیری په دویم رکعات کې قل هو الله احد دا یو لس پیری. زما عزتمندو د دینه بعد کوم دینو تاسو یعنی سلام مو ګرځو مستاسو مکمل کو نو د منځنه بعد چا سره د خبرو اتر کول نمخ کې 21 پیری یعنی 21 پیری بعد درود پاک وي کوم درود چې تا د آسان وي هغه درود ویل شي
هغه درود وایا او د درود شریف نه بعد زمای عزتمندو بسم الله الرحمن الرحیم ویل بشورو کې بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم ځان به خلاصینا صحیح الفاظ به ادا کې دا به زمای عزتمندو یہ 200 پیری 2100 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم وې او کله چې دغه مکمل کو دا غینه بعد بیا بسم الله الرحمن الرحیم دا بسم الله الرحمن الرحیم دی 100 پیری مکمل کو نو د دینه بعد بیا درود شریف 21 پیری چې دین اولولي کله چې د غولستو نو بیا به سجدي لاړ شي سجدي په حالت کې بچ دین د الله رب العزت نه دعا غواړي قبل پرته چې را سجدي په حالت کې د الله رب العزت نه دعا نشم وخته چې کله مې سر وخت په پزما کا پروتي نو بیا یا په سر مې بوج راځي یا بل څه مسله ده خو لیکن زه دعا نشم غوښته او چې ناس یې مانو بیا صحیح طریقې سره دعا غوښته شم چې سجدي لاړې سجده کې کوم نه سبحان ربي العظیم کوي سبحان ربي الاعلى وي که سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وي یا چې کوم نه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وي خو چې الله رب العزت تسبیح پکې بیان شوی زما عزتمند یو لس پیری بدل بیا د سجدي نه سر پورته کا بیا خپ اخلاص سره دعا غواړه ان شاء الله دغه دعا چې دی غوښتل الله رب العزت پر ټولي پریشانی ختم کی مشکلات په الله رب العزت حل کی او کوم حاجات چې ستادي الله رب العزت په پوره کی عزتمند ډیر مجرب ترین عمل دی د خپل حاجات د لپاره ضرور د جمعرات یا زیارت پر ځبان دي عملو کې الله مو همیشه لپاره خوشاله تر ته کامیاب او باز ته موږ اجازه ترا کې ملاوي ان شاء الله راتلونکي ورځې په ویډیو کې دلوي الله په امان